د مومند سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ابراهیم مومند ما او ل کریکټ مبصر خبريال او د کریکټ بورډ د پخوانی کارمند ښاغلي بختیار ساحل سره مو یو کوشش پیل کړی دی چې د کریکټ ځینو موضوعاتو باندې به تاسو ته په دغه ویډیویي خپرونه کې بحثونه کو او نظریات په شریکو چې څنګه کولی شو د افغانستان کرکټ اداره مسلکي شي، څنګه کولی شو کرکټ مو مسلکي شي، څنګه کولی شو چې ستا ستونزې تر مسؤلینو پورې ورسوو او د لوبغاړو غږ اوچت کړو او د دغه ورزش چې د افغانستان د کرکټ او د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو پر افتخاره اداره ده، پر افتخاره ورزش دی، دغه موږ د لاسه ورنکو او دې کې چې کومې ستونزې دي هغې ستونزو ته د حل لارې چارې کرکټ بورډ ته ورښیو. نو له ښاغلي بختیار ساحل څخه هم مننه کوم او لومړی ورته هرکلی وایم. ساحل صاحب اول خپل نظر شریک کړئ چې دغه پروګرام ضرورت شته او که نشته دی. تاسو خو ګورئ چې افغانستان کې کرکټ مینوال ډېر زیات دي، خو یو خپرونه یو پروګرام چې په مشکلاتو باندې بحث وشي، مشورې کرکټ بورډ ته ورکړل شي، سپارښتنې شي، همیش کرکټ بورډ چې کوم مسؤلین دي دوی خبریالان او کرکټ کارپوهان کوشش کوي چې دوی دعوت کړي، راوغواړي، ورسره کښېني، نظریات یې واخلي. نو د دې لارې موږ کولی شو چې دوی سره مرسته وکړو د کرکټ په بهبود کې. ساحل صاحب واقعیت دی، نو خبرې خو موږ ډېرې اورو چې څوک یو قسم سپارښتنې کوي، څوک بل قسم سپارښتنې کوي. تاسو چې په خارج کې یاست او دغه اداره کې د کار کولو او د دې د څارنې ډېر مخینه هم لرئ، هم د خبریالۍ پر مهال هم د ادارې د کارکوونکي پر مهال، کومې داسې سپارښتنې دي ستاسې په اند باندې چې دغه اداره ورته باید متوجه کړی شي او دغه ادارې باید پلې کړي، او کوم غټ غټ مشکلات اوسنۍ ادارې ته په مخ په وړاندې پراته دي؟ ساحل په اداره کې تاسو ویل چې رئیس چې نه نو لاندې څوک کار نه کوي، ظرفیت نشته دی، که فالو اپ نشته دی. یعنې په اداره کې خو که موږ وګورو په هر ډپارټمنټ کې خاص کر تخنیکي اړخ کې ټول هغه خلک دي چې وایي چې موږ ډېر زیات پوهه لرو، په کرکټ باندې پوهېږو او هماغه زموږ سرمایه هم ده په کرکټ کې، ځکه موږ د کرکټ ډېره مخینه نه لرو. نو دلته اوس ستاسو مقصد دا چې د چیرمن فالو اپ نشته دی، که نه په ټاپ منیجمنټ کې چې کوم منیجران دي په هغې کې ظرفیت نشته دی، که نه باید چیرمن د دوی په سر باندې کښېني او دوی نه روزانه رپورټ واخلي، دغه به حل څوک کوي هغه ته بیا لاس ور واچوي، هغه بیا راونیسي، هغه د زور پتا نه رسېږي که څنګه حساب ده. دغه حالات دي په کرکټ دننه په اداره کې چې هغوی دغه نور کارمندان چې دي پروفیشنل خلک چې دي مسلکي خلک دي، هغوی په خپل عزت ډارېږي. نو مقصد ساحل صاحب د دې سړي اوس ای سی بي ته راتګ مهم دی، ای سی بي له راشي دوی سره به مسله حل شي، که نه دا باید اداره پرېږدي چیرمن صاحب. چیرمن صاحب خو په اوسني وخت کې باید اداره پرېږدي او دا خپل سټاف اول لري کړي، دا کم چې د ګمارلي د کرکټ د خلکو د پاسه. او بدبختي دا ده چې ټول غیر مسلکي کسان دي، کاش کې هر یو چې راغلی دی په خپل مسلک کې، مقصد دا چې هیڅ قسم ایکسپیرینس تجربه نه لري. ستونزه هم دغه ده که چیرې دغلته د یو صحیح سړی و، یو وخت انور شاه قریشي دغه مشهور و، د انټي کرپشن یونټ مشهور و، یو مسلکي سړی و، لږ تر لږه 15 کاله کرکټ سره پاتې شوی و، هغه کرکټ دومره سرخوږی نه و جوړ د کرکټ په اداره کې دننه. همدغه رنګ یو ډیسپلین کمیټه موجوده وه، العادات نوري صاحب په راس کې نور خلک ورسره وو، په لوبغاړو باندې بندیزونه هم لګېدلي وو، لوبغاړي جرمانه شوي وو، خدای دې وبخښي نجیب الله ترکی مثال همداسې افتاب عالم همدغسې نور لوبغاړي چې څه ناڅه خلاف ورزي کړې وه، بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. په اوس وخت کې خو هېڅ معلوم نه دي او بس اداره یې دغسې حالت وي کله چې د انسان په وینه کې په بدن کې لاخته شي یا ولې انسان مري
نو دغه کرکټ کې هر څه ولاړ دي ساحل صاحب څه ودرېږي روان نه وي دوراني سیستم ونه لري پیسې چې په بازار کې ودرېږي دوراني سرکل ونه لري هغه اقتصاد ته ضربه رسوي نو هر څه باید د سایکل غوندې دوراني شکل ولري راشي کار کو ګورو تاسو داسې نقطو ته اشاره وکړه چې مقصد موږ بیخي فلج حالت کې وو یعنی بیخي سټاپ دی هر څه ولاړ دی او مخکې تګ نه کوي ولسمشر د غږ نه اوري تقریبا د یوه نیمه دوره کې چې د دویمه دوره پوره کېږي یعنی څومره زور چې رسېده چې دغه اداره کاندې ته ګزار کړي ولسمشر هم پکې خپل وس کړی دی د بورډ غړي چې د الف نه نیولې تر زیټه پورې ا نه نیولې تر زیټه پورې ټول د کریکټ بې سواده په اداره کې هغه خلک دي چې د خپل موقف لپاره مجبور دي چې غلي پاتې شي اداره هم دغه کسانو په لاس کې ده چې ټول د کرکټ بې سواده دي نو په دغه سرکل کې یا په دغه ډله کې اوس یوازینی کس همیشنواری ولس ته ښکاري چې یاره دا کولی شي دغه کښتۍ دغه څپو نه راوباسي او دغه مشکلاتو نه وباسي باور پرې لرئ په همیشنواري باندې او څه کول ورته پکار دي څنګه کولی شي چې ټیم جوړ کړي ځان دپاره داسې فیصلې وکړي چې د خپل صلاحیتونو نه استفاده وکړي یعنی څه کولی شي همیشنواری په دغه حالت کې چې ولس په ډېره باور باندې هغه دغه ادارې ته راغلی دی رښتیا هم په تیرو د 2015 زیږدیز کال راهیسې چې کله نسیم دانش او شفیق الله ستانکزی ادارې ته راغلی یو څه بهبود په اداره کې رامنځته شو یو څه نوښت او منډې رامنډې کیسې تر دې پورې چې د فول ممبرشیپ او بل ټیسټ نیشن دا ټولې کیسې د خلکو شونې کړې کورې ودان هغې نه وروسته چې جناب مشال صاحب راغی هغه د کرکټ ډېر سیاسي ډېرې بدبختۍ خواته بوت پارک کې دننه رښتیا هم په کرکټ باندې ډېرې سوداګرۍ کېږي معاملې کېږي کرکټ داسې یو شی ده چې سړي ته عزت هم ورکوي د سړي نه عزت اخلي که چېرې په کرکټ کې د خپل شخصي مفادات او خپل شخصي کیسې وپاللې نو عزت دی اخلي او که د کرکټ لپاره دی په رښتینې معنا کار وکړو نو عزت درکوي لکه تاسو راشد خان وګورئ نبي وګورئ نور لوبغاړي وګورئ چې په دنیا کې ځلیږي دغه ډاکټر صاحب حامد وګوره 10 کاله بعد هم خلک غواړي خلک یې عزت کوي ځکه ته به هغه وخت کې کرکټ لپاره صحیح منډه کړې وه صحیح پلانونه یې ورلرل که چېرې ډاکټر صاحب حامد شینواری د اوسنۍ ادارې د دغه بدبختیو پر وړاندې مبارزه ونه کړي په دې کې سستي وکړي په دې کې کمزوري وکړي یا په دې کې د هم کمپرومایز وکړي نو د ده دغه شته عزت هم دلته خاورې کېږي د دې کې شک باور پرې لرئ چې کمپرومایز به ونه کړي د نورو سیوګانو د ادارې نه وځي باور پرې لرئ کمپرومایز به ونه کړي دغه ډلې نه به راوځي اوس وخت کې چې زه څومره فکر کوم د په دې باندې غلی ده چې د یو څه وخت دغه خپې په اداره کې ټینګې کړي ځکه یعنې ملګري پیدا کړي چرمن فرهان یوسفزي سره 2-3 سیوګانو زه امید لرم زه چې څومره خبر یم زه چې څومره ما مستقیمې خبرې ورسره نه دي کړي خو زما ډېر دوستان ورسره ناست دي مجلسونه ورسره کړي دي هغوی ته یې ویلي دي چې زه کوشش کوم دغه اداره ځکه په دې تېرو څو کالو کې ډېره ضربه یې لیدلې ده زه کوشش کوم هغه خپلې وسې مطابق چې زما څومره صلاحیتونه دي د هغې صلاحیتونو په استفادې سره زه دغه اداره خواته بوزم خو په دې برخه دغه ما لاس لرل ما سره ضروري دي چې دوی ما ته صحیح لاس راکړي په صحیح معنا باندې او که دغه ځکه تاسو ولیدل چې رئیس احمدزی دغه نه لرې مشوره ورسره وکړه کرکټ ډایرکټر پوزیشن یې ختم کړ چې ضرورت نشته د دې شي اشنا ته یو کوچ ته د فیلډ سړی ته د کمپیوټر او د دفتر سړی نه ته د فیلډ سړی راشه انډر 19 کې کوشش وکړه د افغانستان د کرکټ اکثر اتلان د انډر 19 لیول نه راغلي دي ایمرجنګ یا انډر 23 ته کوشش وکړه دغه سي دولت احمدزی مثال نشنل ټیم سره دغه د مصروف زه دغه سي استګل عابد راولي دغه سي خالق داد بل دغه ټول ناراض او دغه ټول دغه چې دي کوچز ځکه د دوی ته ضرورت چې موږ څوک لرونه په دغه خلکو باور لري د کوم خلک چې اداره کې دي دوی خو وخت نه وخت بدنام شوي دي ټول نه کې هغه چې په کار د نوم نه لري
کوم موقفونه ما چې دوی بدلیږي را بدلیږي یا په سلیکشن کې کله راځي د دوی د خلکو په خوښه باندې فیصلې نه کوي یا دوی خپل ورونه راوستي دي خپلوان یې راوستي ټیمونو ته نو تاسو هم د دې نه خبره سئ چې دوی هم په ټولنیزو رسنیو کې د ولس ترمنځ هغومره محبوبیت نه لري چې څومره پکار ده خو فکر کوئ چې دوی حامد سره ودرېدلی شي او په کوم امتیاز به دوی سره ودرېږي چې څه حامد ورته څه ډول ته تېر شي حامد په کار داسې ده دغه د انتخاب ځای چې د سلیکشن کمیټه دا ډېره ایمانداري غواړي ډېر داسې یو پاک نفسه ډېر یو قوي مسلمان غواړي چې هغه په رښتینې معنا حق ته حق ووایي شته دی په دغه ځای کې د ځینې کسان چې دوی که په ځینو کسانو باندې بې باوره دي هغه کسان د دې ځای نه لرې ساتي اوس زه چې څومره پوهېږم میرویس اشرف دې ته راځي چې هغه راشي کرکټ بورډ یې کار وکړي میرویس اشرف چې څومره پیژنم بد سړی نه ده ښه سړی ده هغه به تر ډېره پوه نوی وي کوشش په هغه دا وکړي چې د افغانستان کرکټ په سلیکشن برخه کې ځکه پوه سړی هم ده د افغانستان لپاره ډېر کرکټ هم کړی موږ د ده نه ښه انتخاب نه لرو که امیدسن چېرته کرکټ نه ځي امیدسن یو بهترین انتخاب ده هغه په زړور انسان هم ده فکر کوئ یو څه چې تاسو نه زه غواړم واورم فکر کوئ د دواړو کرکټ نور ختم دی زه خو چې څومره فکر کوم میرویس اشرف په 2018 کال کې چې کوم ناروغي د اپنډکس ورته پیدا شو هغه ناروغي لږه اوږده شوه ډېر وځورېد هغې نه وروسته د ده وزن زیات شو او دغه ځای نورو ځوانانو ونیو که حقیقت د سړی وایي دا د میرویس اشرف خپله خبره هم دی رسنۍ سره یې کړې ده اوس موږ د الراونډرانو په توګه عظمت الله دغه درې کسان چې دي د دې درې کسانو په شتون کې نه د میرویس اشرف ځای کېږي او نه د ګلبدین نایب ځای کېږي خو چې دا ګلبدین دا خلک لوبېږي دا به هم د فرهان یوسفزي دغه به ورسره څه واده ماده به ورسره کړي هغه وخت کې چې نړیوال جام نه وروسته ګلبدین دې ته راضي کړي چې ازغر کینی دا فکر کوم هغه یو پارت یو برخه به وي حمید حسن هم دغسې خپل محنت یعنې د دنیا په سطحه زه وایم چې د حمید حسن غوندې محنتي انسان به بل نه وي چې هغه د خپلو کوم فایټ چې کوي زخمونو د خپلو ټپونو سره څومره مبارزه وکړه خو کله یو شی نه کېږي یو شی د انسان په خیر نه وي خو د ناخواسته چې دته داسې صدمه ونه رسېږي چې دی بیا وروسته ډېر ارمان کوي نو زه وایم چې وخت یې ده د دې وخت راغلی چې د افغانستان د کرکټ لپاره دوی مټې رابډ وهي او دغه مسؤلیت دوی په غاړه واخلي دغه ښه وخت ډېر ښه مناسب وخت ده ټول سیټونه خالي دي د خالي سیټونه ډکول غواړي او په مناسب خلکو ډکول غواړي دغسې کریم صادق یو مثال ده صادق انسان ده تر ډېره پورې چې موږ دی لیدلی په ایماندارۍ کې په هره برخه کې یعنی بې جوړې انسان د خدای دې ښه لري هغه ته ضرورت د په اداره کې کار کول یو ستونزې به لري هغه ستونزې د وخت په تېرېدو سره به حل شي یعنې دا ټول دغه کسان تاسو نومونه واسطه ټول کېدای شي چې د همیشنواري ښه ملګري او سپورټ شي او دغه اداره د اوسنیو حالاتو نه ژغورل شي مقصد که د سره همیشنوار سره لاس یو کړي زه وایم د دې اړتیا ده چې دوی که په رښتینې معنا کرکټ ژغوري کرکټ یو ځای ته رسوي ځکه دا کرکټ هم دې خلکو را جوړ کړی دا کوم نومونه چې واخیستل دې خلکو بالخصوص د لوبغاړو دوی سر ته را رسولی نو دغه خلک کولی شي د اوسني بحران نه د اوسنیو ستونزو نه بحران موږ یادوو بحران څه شی ده بحران هم دا دی چې په 9 میاشتو کې ته یو انټرنیشنل میچ نه لري یو ډومېسټک میچ نه لري همدې ته بحران وایي که نه یو سړی دا خو د ډګر لوبه ده دا د میدان لوبه ده دا چې ته څومره ډېر دغه لوبه کوي هماغومره ستا ایکسپیرینس زیاتېږي ستا مړه کېږي ستا نظر پخېږي او ستا مورال لوړېږي ته چې یو عملي کار نه 9 میاشتې بهر پاتې او بیا د داسې یو قوي سیال سره چې تا سره سیاسي کشمکش هم لري تا سره فکري کشمکش هم لري تا سره ډېرې کیسې نورې هم لري هغه سره بیا ته کرکټ هم کوي یو قوي لوبډل کرنټ کرکټ خو نه درېده ځکه قوي منیجمنت لري قوي اداره لري د کرکټ سابقه لري هغه سره ستا میچونه وي او ته د کابل په کیم تر ډېره پورې د ځوانانو په نوم د ماشومان اچولي دي ګوره یو ځوانان دي یو ماشومان دي یو نوي کسان دي نوي هلکان دي د یو د ځوانانو فرق کېږي ینګسټر او ماشوم فرق کېږي خبر هم دا ده
څوک دی چې په تېرو څو کالو کې تا کرکټ کړی وي هغه دې راوستی داسې نه کېږي چې واړه هلکان راولې هغه دا صحیح خبره نه ده زما نظره هغه کسان راولې چې هغه تا ته ډومېسټک ټاپ کړی وي هغه تا ته په انډر 19 لیول کې ځان شو کړی وي فکر کوي ساحل صاحب زمونږ ډومېسټک د دې چوکه دی چې موږ نېشنل ټیم ورکو 15 واړو زرونو کې وګورې د وکټو نوعیت تر اوسه معلوم نه دی چې په شمال کې کومه وکټ ده په کندهار کې کومه وکټ ده په خوست کې کومه وکټ ده په کابل کې کومه وکټ ده د ننګرهار او په کونړ کې کومه وکټ ده چا د لپاره سپورټ کې کوم خوانه موږ ته سره روان دي بالر کوم ځای روان دی سپینر کوم ځای روان دی بیټسمین کوم ځای روان دی دغه تشخیص تر اوسه پوره نه دی شوی نو دې وجې نه کې دوی په خپل ډومېسټک باندې باور تر اوسه پوره دوی نه پیدا کړی په اوسنیو شرایطو کې رښتیا هم دا ستونزه موجوده ده خو بیا هم هغه سړی چې په یو میچ کې درته سل وکړي ته به هغه باندې شک وکړي چې یاره دا فلټ وکټه وه په همدې کې په بل اننګز کې درته بیا هم سل وکړي ته به بیا هم ووایي چې یار یو کیچ دوه کیچ ډراپ شو په بل میچ کې درته ډبل 100 وکړي 200 درته وکړي لږ زره خو به زړه مني چې یاره د سړي کې یو شی شته په درېیم میچ کې درته ټریپل سنچري وکړي په ټول ټورنمنټ کې درته 12 رنز کې 15 سنچریانې درته وکړي نو دا خو به بیا دغه نه وي دا خو به ټیلنټ وي که نه دغسې موږ څو لوبغاړي لرو یو نه څو لوبغاړي لرو چې اوس په حالات کې شاه محبوب موږ یادولی شو هغه دغسې په فرست کلاس کې کوي خو بیا هم کیم کې واخیستل شي د ولس د سترګو د خاورې شیندلو په خاطر باندې چې کیم ختم شو د 13 کسانو کیم لاړه 28 کسانو کې هغه 28 کې دی خالي هغه 2 کسانو چې لرې شو هغه کې یو دی یو ظاهر زړګی چې ورته وایي ظاهر شهزاد چې هغه په فرست کلاس کې شپږ اویا وکټ یو حمید حسن څو ځلې 15 وکټ یوازینی لیفټ آرم سپینر په افغانستان کې چې بیټسمنان مني از لیفټ آرم سپینر بالینګ کوي هغه شوټر او هغه تیز ارمر یو دا کسی نه کوي مطلب په فرست کلاس کې په سیالیو کې یو بهترینه بالر هماغه دواړه د چارګان چې ښه پرفارمران وغه لري شول ولې دا لري شول دلته ځینې په سلیکشن کې د پخوانه ځینې عقدوي مسلې هم شته ځینې له بده بخته باید ووایو ځینې سمتي مسلې هم شته ځینې فیوریزم مسلې هم شته ملګرتیا هم شته انډیوالي که میرویس اشرف او حمید حسن د سلیکشن برخې ته را نشي یعنې زه درته په ډاډ سره وایم چې دغه کیسې به روانې وي دا مسایل به روان وي دا بدبختۍ به روانې وي د افغانستان په کرکټ مننه بختیار صاحب راتلونکو خپرونو کې به انشاءالله په سلیکشن باندې په اصغر افغان باندې په نوي کپتان باندې چې راشد خان ټاکل شوی د شل وریځه لوبډلې دغه راز په ډومېسټک کرکټ باندې به خبرې کوو خو وروستیو کې یو پوښتنه چې وایي چېرته چې رسمي سرچینې پټې وساتل شي هلته بیا غیر رسمي سرچینې خبرې شروع کړي موږ تاسو ټولو د یو ټیسټ باندې نیوکې کولې دا چې څوک په اولني کیمپ کې شامل دي د پاکستان خلاف چې کوم کیمپ او څوک بیا په دویم کیمپ نه ډراپ شول په دې اړه باندې هیڅ معلومات ولس ته ورنکړل شو چې یاره اصل کې څه وشو یا په دویم کیمپ لا کوم لوبغاړي چې نه داخل شو هغه په کوم پرفارمنس باندې راغلل په کوم داسې یو پاس کړه مخکې کرکټ بورډ ته معلوم نه و یا ځینې نیټ بالرانو په توګه باندې ځینې نامعلومه کسان مخته راغلل کرکټ بورډ وروستۍ پوښتنه مې همدا ده ساحل صاحب کرکټ بورډ ولې دغه معلومات د ولس نه پټ ساتي چې د ولس هغه ګنګوسي یا هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ او تاسو به خلکو ته مجبور یو چې د سرچینو څخه ترلاسه کړو غیر رسمي سرچینې چې هغه ولس سره موږ مجبور شریکې کړو کېدای شي ځینې وخت کې حقیقت ولري ځینې وخت کې حقیقت ونه لري نو دغسې شیان چې پټ ساتل کېږي په دې کې کرکټ بورډ څه هدف لري او ولې دا کار کوي او څنګه کولی شو چې دغه معلوماتو چې کومه هغه سورس دی هغه قوي شي چې ولس ته په وخت باندې رښتینو معلومات ورسیږي او اکاونټیبلیټي محسوس کړي هر څوک چې یاره زه د دې خپلې فیصلې د دې کار جوابګوی یم اوس خو معلومیږي نه چې څوک چا ډراپ کړل څوک چا راواسته ځکه هغه مشر یې معلوم نه دی اصلا موږ په کرکټ بورډ کې تر ټولو قوي څانګه په هر ځای کې تر ټولو قوي څانګه او تر ټولو ښه څانګه او با مسؤلیت څانګه هغه باید د رسنیو څانګه وي
زموږ په وخت کې کرختیا درته زموږ په وخت کې به مطبوعاتي کنفرانسونه کېدل. ته خپل هم د رسنیو منیجر پاتې شوی، تر تاسو پورې موږ ته په یاد وي چې مطبوعاتي کنفرانسونه به کېدل، کټینګ به اعلان کېده، رسنیز کنفرانس به ورکول کېده، کنفرانس ته به خبر اعلان راوغوښتل شو، هغوی به جواب ورکول چې کوم پلان ولې نشته، په کوم اساس نشته، که ښه جواب به که بد جواب به عمل مسؤلیت رافقېده. هر شی په زړه یې دغلته اوس پوښتنه وکړه. د رسنیو سره اړیکې جوړول دا نه دي چې ته یو کس راوغواړې ورته ووایې چې وروره زه راځه 15,000 افغانۍ د میاشتې درکومه، موږ خلاف پوسټونه مه کوه، موږ ته تبلیغات کوه، نور په اداره کې هم کار مه کوه. یو کس دغسې دوه کسان ماله راغلي ما سره مشوره وکړه، وایي څنګه چل وکړو، اکسپټ یې کړو. ما ورته کېدای شي یو میاشت 15,000 افغانۍ درکړي، په دویم میاشت درته وایي چې نه یې درکړو، نو بیا به نه ولس ته مخ وراړولی شي او نه به بیا دغه اداره کې ځای لري. نو دغه واقعیت دی دا خبره. رښتیا مان هم دا ملګري مشوره وکړه، هغه ډېر مبارز سړی د تکړه سړی داسې مشوره وکړه چې دغسې حال ده وایي چې مبارزه کوو، دغسې خبر راپسې خلک نور د یو مړۍ ډوډۍ ارزه کې پیدا کېږي. نو د رسنیو څانګه چې زمونږ په د کرکټ بورډ دننه د رسنیو منیجر جناب حکمت حسن صاحب دا هم په یو معامله په انډیوالۍ او په ملګرتیا راغلی سړی ده. د فرهاد یوسفزي خاص کسان هم دا دي چې یو پکې دی ده، دوی تر ډېره پورې هغه حقایق هم نه وایي، کوشش کوي چې یوسفزي صاحب وایي دی هم وایي. نه، ته باید یوسفزي صاحب ته دا قناعت ورکړې، ګوره یوسفزي په ځینو ځایونو کې نه ده بلان، دوی ته کار سپارلی، دوی خپله وظیفه صحیح نه کوي. ته باید یوسفزي صاحب ته ووایې چې جناب یوسفزي صاحب ته خو سلیکټر نه یې که نه چې ته د دې شي نه یاریږي، ته خو یو ټیسټ نه اخلې که نه، ته چې دا څومره دا شي نه شفاف کولی شي، ولس ته یې ښکاره کولی شي، دې کې به د 100% نه د ولس غوسه راشي 50 یا 60 یا 40% ته. یقینا دغه 100% غوسې نه خو دا 40 خو دا 10 ښه ده، خو یو نیم کس به ووایي د چا به ورور ټیم کې نه وي، د چا به خپلوان ټیم کې نه وي، د چا به ملګری ټیم کې نه وي، هغه به انتقاد کوي، نور ټول ولس خو نه شي کولی. په حشمت شهیدي باندې چا انتقاد ټول ولس خپلوان، خو ټول خلک په دې پوهېږي چې حشمت شهیدي د افغانستان یو رښتینی بچی دی. په نړیوال جام کې خپل سر د 150 پیس بالرانو ته ونیول، په سر یې ولګېد، په سر یې ټیټ نه کړ. یو نر سړی ده، یو باهمته باشرفه لوبغاړی ده، پرفارمنس کوي، ورځ تر بلې ښه کېږي. نو په باور سره ویلی شو چې دی به د افغانستان کرکټ لپاره هم، ځکه یو سړی چې په ځان کې وعده در سره کوي 3 میاشتې مخکې چې را روانه شپږیزه کې به زه هغه حشمت شهیدي نه یم، لکه تاسو چې تېر ځل لیدلی او پروف کړو، ثابت هم کړ، ځان یې پروف هم که، ځان یې ثابت هم که. نو د دې باور سره موږ ویلی شو چې یاره حشمت به نشنل ټیم هم یو سټیج ته ورسوي، خو که صلاحیت ورکړل شي او ورسره مشوره وشي. میډیا منیجر او دغه خلک باید لږ تر لږه سوچ وکړي دې شیانو ته چې وروره موږ د چی شي لپاره دا شی نه پټو. سلیکشن کمیټه هغه به جواب موږ منیجر وای، نو ما به ورته ټکی ټکی ویلې، زما د کرکټ بورډ ویان به 40 ساعته د رسنیو سره په اړیکه کې وایي چې وروره ته چې دی یو غلطي سرچینې نه معلومات اخلي، راځه زه درکړم. موږ 40 کسان په کې اچولي دي، دغه نومونه دي په دې اساس مې اچولي دي، ته ولې پردي نه معلومات اخلي؟ سبا زه رسمي اناونس کوم، راشه واخله، رسنۍ کنفرانس مې راشه واخله. یعنی په دې کې د کرکټ بورډ ګټه ده نه تاوان چې معلومات ولس سره په وخت شریک. د مارکیټینګ د منیجرین لري د الهادي دریس په دې دلایلو مې لري. یعنی په دې کې ګټه ده د کرکټ بورډ ګټه ده چې ولس سره وخت معلومات شریک کی او پټ ونه ساتل شي معلومات. دې ګټه ده. اوس په دې کې ارشه چې ته پټه په دې کې ستا غرض ده، ته د مارکیټینګ یو کامیاب منیجر چې هغه څومره طاقت دغه ورکړي، صلاحیتونه ورکړي، وکړه هیڅ دی ونه وي چې ولې دې لري کړه. دا خو غټې کیسې دي، دا خو غټې مسلې دي، دې کې ستا شخصي خاطر دې لري که. اوس ګونګوسي روانې دي چې د همدغه د جناب یو ناکامه منیجر چې نړیوال جام کې دغه د ناکامه منیجمنت له وجې دغه ډلبازۍ او د بدبختۍ رامنځته شوې. یو کامیاب منیجر نظیم جار بیرته تل لري کوي، ولې لري کوي؟ نظیم جار
په انګلیسي پوهېږي، په پښتو دري پوهېږي، په کرکټ د ټولو نه ښه پوهېږي، کرکټ پلیر پاتې شوی، اثر رسوخ لري، هغه چا خبره باډۍ نه ماشاءالله په هر لحاظ برابر سړی دی، په کمپیوټر پوهېږي، یو چا سره په خبره پوهېږي، په منیجمنټ پوهېږي، کومه ستونزه لري. یعنې زه درته په ایمان سره ویلی شم چې نظیم جان به د 1 روپۍ غل هم نه وي. یعنې زه چې څومره په باور لرم زه به تر اوسه پورې د 1 روپۍ غلا هم په شعوري ډول نه وي کړي چې زه دا غلا وکړم. که لاندې باندې شوي انسان د شوي وي په دا ټولو معناو باندې نه باز ده، نه ساز ده، نه سم پرست ده، نه قوم پرست ده، ولې لرې کوي؟ نو دغه ډول کارونه چې دي کرکټ بورډ دغه ډله چې په کرکټ کې دننه ګمارل شوې ده اوس بیا کوشش کوي د دې منیجمنټ لرې کولو لپاره، او هغه څوک راولي چې هغه ډلباز هم ده، هغه د سیسه‌باز هم ده، هغه په تېر نړیوال جال کې د ډېرو نورو خلکو سره ملاقاتونه کړي، ډېرې نورې کیسې کړې وي. دغه بدنامه خدای وکړي چې دا کارونه ونه شي، او انشاءالله موږ تاسو په خپله مبارزه کوو. انشاءالله کور ودان چې وخت یې کړ، او په تلو کې یو خبر در کومه چې کوشش دا روان دی چې د ډومېسټک کرکټرانو باندې یو بل تندر راګزار کړي او ډومېسټک کنټراکټ کرکټ بورډ ختموي، د دې نه وروسته به لوبغاړو ته میچ فیسونه ورکوي او کیدای شي بونس یې ورکړي. نو موږ نن دا معلومات ترلاسه کړل، نو ما ویل کرکټ چېرته دی، د لوبغاړو خو به بیخي داسې شي چې بیخي به فلج شي. یعنې زه فکر کوم یعنې کیدای شي زموږ لوبغاړي چې مسلکي لوبغاړي دي هغه کیدای شي سوال ته بیخي کښېني، ځکه اول خو د 200-300-400 ډالره معاش په هیڅ باندې حساب دی چې یو فرست کلاس کرکټر ته، یو لیسې کرکټر ته، شپږیزه کرکټر ته هغومره انکم ترلاسه کوي. ای پی ایل نشته، شپږیزه ونه شوه، ګریډ 1 ګریډ 2 دغه نور لاندې لیول اس ای. نو که دغه هم ورباندې راشي چې یوازې دوی په میچ فیس باندې پیسې ترلاسه کوي، نو کیدای شي دوی ټول کال کې 50,000 افغانۍ هم ترلاسه نه کړي. نو په دې به انشاءالله خبرې کوو، کور ودان د وخت راکولو او د ښکلو مشورو او سپارښتنو چې کرکټ بورډ ته هم لرلې. انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به یو ځل بیا په یو بله موضوع باندې بحث لرو. مننه، ډېره مننه محمد صاحب. کور ودان، خوشحاله اوسئ.